سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، تاسو ټول کوشش وکړئ خپلې پوښتنې دلته زما په یوټیوب چینل باندې کمنټ کړئ تر څو زما دپاره یو ادرس وي او زه ستاسو پوښتنو ته جواب درکړم. زه به تل کوشش کوم چې ستاسو د پوښتنې یو پوښتنه راجګه کړم او په هغې زه تاسو ته یو تفصیلي ویډیو جوړه کړم او تاسو سره شریکه کړم. ملګرو، نن چې کومه پوښتنه ما انتخاب کړې ده، یو ملګري دا پوښتنه کړې وه چې سی وي څومره رول لري کار پیدا کولو کې. ملګرو، څه وخت مخکې ما یو ویډیو هم جوړه کړې وه په دې اړه باندې. هغه زما په یوټیوب چینل کې تاسو کتلی شئ چې تاسو کار څنګه پیدا کولی شئ. نو په هغې ویډیو کې ما لږ تشریحات ورکړي وو د سی وي په اړه باندې. سی وي یو ډېر زیات مهم او ضروري رول چې کوم دی هغه لوبوي کار پیدا کولو کې، او ستاسو کار لپاره دا ډیره زیاته ضروري ده. دې باندې به زه ځان ته یو ویډیو جوړه کړم چې تاسو سی وي څنګه جوړه کړئ. نو هغې باندې به زه ځان ته یو ویډیو جوړه کړم په کمپیوټر باندې او تاسو ته به د سی وي جوړولو طریقه مکمل وښیم. خو اوس هغه ملګري چې چا سره څوک غواړي چې اسناد لري چې هغه کار دلته وکړي او ځان ته کار پیدا کړي، دوی باید خپله سی وي جوړه کړي. سی وي کې چې کوم د ستاسو ټول معلومات په لنډ ډول ورکړی شوي، ستاسو تجربه، ستاسو چې کوم ادرس او ستاسو په اړه چې کوم معلومات دي، ستاسو د زده کړو په اړه چې کوم معلومات دي، که تاسو چیرې په افغانستان ویلې د هغې په اړه چې کوم معلومات دي، تاسو ټول په سی وي کې ورکوئ. نو سی وي چې کوم د تاسو په اړه باندې هغه مهم او ضروري معلومات دي چې کوم څوک تاسو له کار درکوي هغه دپاره دا ډېر ضروري معلومات دي او هغه ستاسو په اړه باندې فیصله په اسانۍ ډول سره کولی شي. اوس مثال تاسو خپله سی وي یو اداره کې ورکړه، یو کمپنۍ کې مو ورکړه، یو کار ځای کې مو ورکړه، یو رسټورانټ کې مو ورکړه. نو هغه کس چې کوم دی هغه پاترون یا مالک یا هر څوک چې کوم دی منیجر، هغه ستاسو په اړه باندې چې کوم دی هغه ټول معلومات هلته وایي. هغې نه بعد هغه فیصله کولی شي چې تاسو راوغواړي انټرویو دپاره یا تاسو کار دپاره راوغواړي. نو دغسې په دغه طریقه باندې تاسو کار هم پیدا کولی شي. او سی وي چې کوم دی هغه یو مهم رول لري په دې کې. مثال په ډول ډېر داسې ملګري دي چې هغه کار سپې ګرځي، بعض ځایونه کې هغه صرف خپل نمبر ورکوي. مطلب یو کس دی هغه ګرځي کار سپې ګرځي او هغه مختلفو رسټورانټونو کې ځي، خپل نمبر هلته پرېږدي او هغو ته وایي چې هر کله تاسو ته یا تاسو د کس ضرورت یا کله کس ضرورت شو ما ته زنګ ووایي. نو اکثره وختونو کې هغه نمبر چې کوم دی هغوی یا هیر کړي یا هغه چې تاسو کوم په کاغذ باندې نمبر لیکلی هغه یې وشکوي یا هغه یې واخلي یا یې وانخلي یا هلته ورسېږي هغه مسؤل کس ته ورسېږي یا ونه رسېږي. بل دا یو صحیح او یو رسمي او یو معقوله لار نه ده کار پیدا کولو دپاره یا د کار غوښتنې دپاره. معقوله، صحیح او رسمي لار چې کوم هغه تاسو خپلې سی ویګانې جوړې کړئ، د هغې نه ډېرې کاپیانې وباسئ، بیا چې هر ځای ته تاسو ځئ خپله سی وي تاسو ورکوئ. اوس که څوک یو نمبر پرېږدي چیرې، نو په هغه نمبر باندې چې کوم دی هغه مسؤل کس، منیجر یا مالک یا پاترون، هر څوک چې دی هغه فیصله نشي کولی چې دا کس یعنې څه ویلي دي، کوم فارماسون یې کړی دی، څومره درس یې ویلی دی، کومې ژبې دلته ورځي، د څه کې کار کړی، څومره تجربه لري. ځکه دغه ټول معلومات ستا چې کوم دی هغه په سی وي کې. نو دې دپاره هغه اکثره وختونو کې تاسو ته زنګ نه والی کېږي او تاسو وایي چې والا زه خو ډېر وګرځېدم، دومره ځایونو کې ما خپل نمبر پرېښودو، دومره رسټورانټو کې ما نمبر پرېښودو، خو ما ته زنګ ونه والی شو. نو ځکه ستاسو سی وي چې کوم د هغه ډېر مهمه ده. تاسو به دغه کار کې ډېر استعداد لرئ، تاسو به تکړه یاست، تاسو به تجربه لرئ، ولې هغه به تاسو ته زنګ نه وایي صرف د دغه یو وړوکي کار د وجې، یعنې ستاسو د سی وي نه جوړولو د وجې، تاسو د سی وي نه ورکولو د وجې. که چېرې تاسو سی وي جوړه کړئ نو سی وي کې تاسو ټول خپل معلومات اول ورکوئ. مثال ستاسو نوم، ستاسو ادرس، ستاسو موبایل نمبر، ستاسو ایمیل ادرس، تاسو هر څه دغه معلومات ورکوئ. بیا ستاسو خپل د زده کړو باره کې معلومات ورکوئ، تاسو څومره زده کړې کړي دي، کوم فارماسون هم کړی، تاسو فرانسوي ژبه څومره زده ده، په کوم لیول کې ده، نورې کومې ژبې ویلی شئ، تاسو څومره کار کړی دی، یعنې په کوم کارونه تاسو کړي، تاسو څومره تجربه لرئ. نو دا ټول هغه معلومات، مهم معلومات دي چې هغه خلاصه کېږي او په دغه سی وي کې لیکلی کېږي. نو هر کله چې ستاسو سی وي یو مسؤل کس ته ورسېږي او هغه ستاسو سی وي چې کوم دی هغه ووایي، نو هغه بیا په بهتر ډول دا فیصله کولی شي او ستاسو بیا د کار راوښتلو دپاره ستاسو چانسز زیاتېږي. نو هغه بیا تاسو ته زنګ وایي او تاسو ته هغه بیا اولیت درکوي او تاسو کار دپاره غواړي. نو سی وي چې کوم دی هغه ډېر مهم رول لري. تاسو ټول نه زما دا هیله ده تاسو ټول سی وي جوړه کوئ او سی وي نه ډېرې کاپیانې وباسئ. که تاسو کار سپې ګرځئ، دغه یو بهترینې لار ده کار پیدا کولو دپاره. تاسو چې په کوم بخش کې کار کول غواړئ هماغسې ادارو ته لاړ شئ، خپلې سی ویګانې ته تقسیم کړئ، ورې کړئ،
آنلاین وګورئ، آنلاین خپلې سي وي ګانې تاسو لیږلی شئ، انتیغیمونو ته تاسو خپلې سي وي ګانې ورکولی شئ. دلته یو خبره زه غواړم چې هغه یاده کړم چې انتیغیم په اړه باندې به زه مکمل یو ویډیو جدا جوړوم په راتلونکي کې، چې انتیغیم څه ته وایي او څه کارونه کولی شي او څه نشي کولی، او آیا کار تاسو له څنګه پیدا کولی شي، نو هغې په اړه جدا بیا زه یو ویډیو جوړوم. نو تاسو لاړ شئ دغه سي وي ګانې هر ځای کې ورکړئ، تقسیم یې کوئ، آنلاین یې ولېږئ، په ایمیل یې ولېږئ، اداراتو ته ورځئ، هر څنګه چې تاسو کوئ، خو سی وي باید ستاسو جوړئ او هغه مکول ډول باندې ستاسو ټول مکمل معلومات هغې کې وي، او بل تاسو هغې کې ټول حقیقي معلومات واچوئ. داسې نه چې تاسو ډېر داسې معلومات هغې کې ورکړئ چې هغه اصلیت نه لري، هغه حقیقت کې نه وي، هغه مطلب اضافي معلومات دي صرف دې دپاره چې تاسو یو څوک متاثره کوي او یو څوک تاسو ته کار درکړي. داسې هېڅکله مه کوئ. تاسو هغه معلومات په سی وي کې ورکړئ، هغه تجربه، هغه څه چې کوم کارونه تاسو کړي او کوم حقیقي او صحیح معلومات دي، یعنی حقیقت نه دروغ معلومات. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې تاسو سی وي ولرئ او ډېرې کاپیانې ترې وباسئ، دا تقسیم کړئ، نو ستاسو کار به تاسو ته ډېر په اسانۍ او ډېر زر پیدا شي او ستاسو چانسز به ډېر شي د کار پیدا کولو، او ستاسو هغه کوم ادارې تاسو سی وي ورکړې ده هغو ته به ستا په اړه باندې فیصله کول ډېر زیات اسانه او ستاسو معلومات به چې کوم دی هغه مسؤل کس ته رسېږي. نو ملګرو همدا وه نننۍ ویډیو په دې پوښتنې په اړه باندې چې سی وي څومره رول لري، ولې ضروري ده. نو لکه څرنګه چې ما د ویډیو په سر کې ویلې، تاسو کوشش وکړئ خپلې پوښتنې همدلته په کمنټونو بکس کې پرېږدئ، زه به انشاءالله ستاسو ټولو پوښتنو ته جوابونه درکوم. په دې به په یو سوال به زه تفصیلي ویډیو جوړوم. نو بل خبره دا ده چې دغه ویډیو باندې تاسو ټولو ملګرو سره خاص کر نوي چې کوم راغلي ملګري هغه ټولو سره شریکې کړئ، تر څو هغو ټولو ملګرو ته صحیح او دقیق معلومات ورسیږي، تر څو داسې مشکلاتو سره دوی دلته مخ نشي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. په مخه